د زیار یوټیوب چینل درنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن د شپږم لیکچر سره چې د ماکرو اکنامکس مضمون په تړاو ده، موږ په دې برخه کې په کاینډز اف انفلیشن یا د پولي تورم په ډولونو باندې ګړیږو. موږ په افیکټس او همداشان د انفلیشن په کانسپټ باندې وغږیدو. نن ډولونه تشریح کوو. په ډولونو کې موږ د انفلیشن عموما شپږ قسمه ډولونو باندې غږیږو چې یو ته مایلډ انفلیشن وایي، بیا به کاسټ پوش انفلیشن، ډیمانډ پول انفلیشن، سپریسډ انفلیشن، هیډن انفلیشن او سټګفلیشن باندې وګړیږو. لومړی راځو مایلډ انفلیشن یا موږ ورته ملایم انفلیشن هم وایو. دا هغه انفلیشن ده یا د انفلیشن هغه ډول ده کله چې په یو هیواد کې انویسټمنټ زیاتیږي نو د انویسټمنټ له زیاتوالي سره نیشنل انکم هم زیاتیږي. نیشنل انکم په دې معنی چې اوس د انویسټمنټ په زیاتېدو سره یا د پروډکشن په زیاتېدو سره کارګرانو ته زیات معاش ورکول کیږي چې دا د دې باعث کیږي چې قیمتونه په یو څه اندازه باندې پورته ځي. دوهم ډول چې دا دې ته موږ کاسټ پوش انفلیشن وایو. کاسټ پوش انفلیشن لکه د نوم نه چې څرګندېږي چې د مصرف په اساس باندې رامنځته کیږي. موږ په بزنسي نړۍ کې یا په کاروباري نړۍ کې دوه اصطلاح لرو چې عموما سیلینګ پرایس او بل موږ انپوټ کاسټ لرو. کوم چې موږ د انپوټ کاسټ کلمه ده هغه موږ د دې لپاره کاروو چې موږ د خامو موادو یا د مثال په توګه په تولیدي پروسه کې چې د څه نه زیاته استفاده کیږي دې ته موږ انپوټ کاسټ وایو یا د عواملو مصارف. نو کله چې د تولید په پروسه کې د را مټیریلز یا د خام موادو قیمتونه لوړ شي یا انپوټ کاسټ لوړ شي نو دا د دې باعث کیږي چې کم بزنسمین یا انویسټر یا پروډیوسر چې ده دغه مصارف علاوه کوي په سیلینګ پرایس یا د خرڅلاو په قیمت باندې د دې په اساس باندې چې د انفلیشن رامنځته کیږي یا پولي تورم رامنځته کیږي. کله چې موږ د انفلیشن کلمه کاروو نو اتومات باید زموږ او ستاسو ذهن د قیمتونو لوړوالي ته لاړ شي. نو په دې اساس باندې موږ بار بار تکرارو نه چې انفلیشن دا معنی یا دا معنی هماغه په لومړی سر کې چې موږ د انفلیشن کوم مینینګ کړی هماغه معنا ورکوي. نو کاسټ پوش انفلیشن هغه انفلیشن ده چې د را مټیریلز یا خامو موادو د مصارفو د زیاتوالي په اساس باندې رامنځته کیږي. موږ تاسو پوهیږو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې الله تعالی دا سیستم داسې جوړ کړی ده چې یو هیواد ته یو قسم خام منابع زیاتې ورکړي، بل هیواد ته بل ریسورسز زیات ورکړي. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې هغه د انټرنیشنل اکانومي هغه فلسفه یا سیستم هم رامنځته کیږي. نو ځینې وخت داسې پیښیږي چې د تولید په پروسه کې تر یو وخته پورې یو خام مواد یا را مټیریل په ډېره اسانۍ ارزانه توګه باندې میلاویږي، ولې ځینې وخت بیا د دغه اجناسو کمبود رامنځته کیږي چې دا د دې باعث ګرځي چې عموما په قیمتونو کې لوړوالی رامنځته شي. نو کاسټ پوش انفلیشن د را مټیریلز په مصارفو کې د زیاتوالي په اساس رامنځته کیږي. دریم موږ ډیمانډ پول انفلیشن وایو. لکه د نوم نه چې معلومیږي د ډیمانډ په اساس رامنځته کیږي. اکثریت وخت داسې کیږي چې په مارکیټ کې یا په بازار کې د ځینو اجناسو یا د یو جنس لپاره تقاضا له حده ډیره زیاتیږي. موږ که په موقت ډول باندې یو مثال ورکو، په رمضان یا د روژې په میاشت کې په هغه سیمو کې چې ګرمي دي، په افغانستان کې په ګرمو سیمو کې یو دم د یخ د کمبود سره موږ مخامخ کیږو، یا د مثال په توګه یخ ته تقاضا له حده زیاتیږي چې د یخ فابریکې دومره کپاسیټي نه لري چې ټول په خپل وخت باندې سټیسفای کړي. نو بیا نتیجه یې داسې چې حتی کیلو هم په 100 افغانۍ نه پیدا کیږي او بیا ګرځو ورپسې. نو په همدې اساس کله چې اګریګیټ ډیمانډ یا مجموعي تقاضا د یو څه لپاره له حده زیاته شي نو سپلای په هغه اندازه باندې رسیدی نشي، نو دغه ته موږ ډیمانډ پول انفلیشن وایو. یا ډیمانډ پول انفلیشن هغه ده چې د مجموعي تقاضا د ډیر زیاتوالي په اساس باندې رامنځته کیږي. لازمه ده یا ضروري ده په دغه وخت کې چې یادونه وکړو چې حکومت یا اړونده ادارې چې کوم دي د دغسې حالاتو د مخنیوي په خاطر یا د دې لپاره چې دغسې حالات سره مخ نشي نو هغوی خپل تدابیر لري. دغه تدابیر بیا موږ په دوه برخو باندې ویشلی شو چې یو ته موږ ریمیډیل میژرز وایو یا معالجوي ګامونه وایو چې د مثال په توګه کله دغسې یو کرایسیس رامنځته کیږي، د اجناسو لپاره تقاضا له حده زیاتیږي نو ګورنمنټ بیا ایکشن اخلي. او بل چې کوم ده موږ سره وقایوي دي. وقایوي په دې معنی چې مخکې له دې چې دغسې حالات رامنځته شي او د اجناسو قیمتونه ډېر لوړ شي نو حکومت په دې باندې نظر ساتي او پروهیبیټیو میژرز اخلي. پروهیبیټیو میژرز په دې معنی چې داسې یو کرایسیس رامنځته نه شي چې له امله یې غریبو خلکو ته د قیمتونو د زیاتوالي له کبله ډېر زیات تاوان ورسیږي. نو په همدې اساس وایو چې ډیمانډ پول انفلیشن یعنې د ډیمانډ د زیاتوالي په اساس د قیمتونو لوړوالی رامنځته کېدل.
څلورم موږ سپریسډ انفلیشن وایو. سپریسډ انفلیشن هغه انفلیشن ده چې ځینې وختونه حکومت یا حکومتي ادارې د ځینو اجناسو قیمتونه د اکویلیبریم پرایس نه ټیټ ټاکي. مثلا که د یو جنس قیمت 100 حکومت هغه قیمت 80 ټاکي. دا د دې باعث کیږي چې زموږ تجاران یا پانګه اچوونکي خپل اجناس چې دي په ګودامونو کې ذخیره کړي او یا بلیک مارکیټ یا تور بازار کې خرڅوي. تور بازار چې په غیر قانوني توګه د حکومت نه پټ شي دي د خلکو باندې خرڅیږي. نو دا تور بازار کې چې دا خرڅیږي د دې اجناسو قیمتونه لږ لوړ ځي د حکومت د ټاکل شوي قیمت څخه. خو کله چې دغه پروسه د حکومت پای ته ورسیږي نو بیا د دغه اجناسو لپاره قیمتونه یو دم پورته ځي، یو انکنټرولیبل حالت رامنځته کیږي. پنځم نمبر هیډن انفلیشن دا چې موږ ورته عموما منافقانه انفلیشن هم وایو. دا هغه حالت ده چې کوم وخت کې تجار د قیمتونو زیاتوالي ته په داسې شکل تسلیمیږي چې د جنس په معیار کې کموالی راولي او قیمت هماغه پخوانی قیمت وي. مثلا د مثال په توګه که چېرته د شامپوګانو د زنک شامپو قیمت پورته لاړ شي نو سوداګر د زنک شامپو سوداګر قیمت پورته کوي نه، یعنی نه لوړوي، بلکې د زنک په شامپو کې چې کوم مواد استعمالیږي په هغې کې لږ کموالی راولي، معیار یې لږ ګډوډوي او نور قیمت هماغه 100 افغانۍ په بازار کې چلوي. نو دې ته منافقانه انفلیشن یا پټ انفلیشن ځکه وایو چې د اجناسو په معیار کې تر ډیره حده پورې دوی کمښت رامنځته کوي او په معیاري شکل باندې هغه اجناس بازار ته نه سپلای کیږي. دا د بزنس ایتکس یا د کاروباري اخلاقو له لحاظه هم داسې یو قابل انتقاد عمل ده چې داسې باید ونه شي. بل د ټولو خطرناک حالت چې د اخري هغه موږ سره سټګفلیشن ده چې د دوو کلمو څخه اخیستل شوی. یو سټګنیشن ده چې رکود ته ویل کیږي او بل انفلیشن ده. سټګفلیشن هغه حالت ته ویل کیږي چې یو طرف نه د اجناسو قیمتونه ډیر پورته ځي او بل طرف نه چې دا په هیواد کې بیکاري ډیره زیاتیږي. نو دا ډیر خطرناک ترین حالت ده او په دغسې حالاتو کې د هیواد اقتصاد تقریبا د رکود طرف ته ځي، اقتصادي رکود ته ځي. موږ تاسو پوهیږو چې په ماکرو اکانومي کې فلکچویشنل سایکلونو یا دوران کې موږ 4 مرحلې لرو: اکنامک ډیپریشن رکود، اکنامک گروث اقتصادي وده، اکنامک پراسپریټي اقتصادي رونق او اکنامک کرایسیس. نو په سټګفلیشن حالت کې موږ بیخي هغه د اقتصاد تر ټولو ټیټه کچه کې قرار لرو چې هغې ته موږ اکنامک ډیپریشن وایو، چېرته چې د بېروزګارۍ کچه له حده زیاتیږي، قیمتونه بیخي ناقابل کنټرول حالت کې وجود لري، د عوایدو منابع بیخي نه موندل کیږي او همداشان څومره بدبختیانې چې دي په اکنامک ډیپریشن یا سټګفلیشن حالت کې وجود لري. نو نننی نچوړ زموږ د درس دا شو چې موږ د انفلیشن په اقسامو باندې وغږېدو. لومړی مایلډ انفلیشن و چې پانګه اچونه زیاتیږي، نیشنل انکم هم زیاتیږي چې له امله د کاریګرو عواید د کاریګرو مصارف هم زیاتیږي یا د هغوی ویج زیاتیږي. بل کاسټ پوش انفلیشن ده چې د را مټیریلز د قیمتونو له وجې نه رامنځته کیږي، یعنې په خام موادو قیمتونو کې زیاتوالی راځي. بل ډیمانډ فول انفلیشن ده چې یو څه ته د زیاتې تقاضا له کبله رامنځته کیږي. بل سپریسډ انفلیشن ده چې حکومت نرخ کله ټیټ ټاکي نو په بلیک مارکیټ کې یا تور بازار کې پانګه اچوونکي چې دي اجناس په لوړه بیه باندې خرڅوي او کله چې د حکومت پروسه ختمه شي قیمتونه هم ډېر لوړ ځي. بل هیډن انفلیشن ده چې هغه انفلاسیون ته ویل کیږي چې د جنس معیار کموي او قیمت هماغه چلوي خو د جنس په معیار کې کموالی راولي. او تر ټولو خطرناک سټګفلیشن و چې هم پکې د بېروزګارۍ کچه زیاتیږي او هم پکې د قیمتونو سطحه لوړیږي. که چېرته تاسو د یاد لیکچر په باره کې نوټ غواړئ نو تاسو کولی شئ چې په ویډیو کې زموږ د واتساپ نمبر وګورئ او د دغه واتساپ نمبر باندې په تماس کې شئ نو تاسو ته به نوټ درکړي. د توجه څخه یوه نړۍ مننه.